قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو د ریاضي صنف خپرونې ته مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې د ژوند ورځې او شپې مو په خیر او خوښۍ سره تیریږي. پوهیږئ چې ځینې کسان په ډېرې خوښۍ سره خپل ژوند مخې ته وړي. ګلالۍ زده کوونکو، هغوی د ځان لپاره یو مهالویش جوړ کړی ده او د هماغې مطابق خپل ورځني کارونه ترسره کوي. بله دا چې د ځان لپاره یوه موخه ټاکي او د ترلاسه کولو لپاره وړ ګامونه اخلي. تر هغې خپلو هڅو ته دوام ورکوي تر څو چې خپل هدف ته ورسیږي. دا کار له تاسې سره مرسته کوي چې په راتلونکي کې یو ښه مقام ترلاسه کړئ، چې د خپل ځان، اولادونو، والدینو او ټولنې لپاره یو خدمتګار شخص وګرځئ. نو راځئ چې د زده کړې موخې په ګډه سره وګورو. د زده کړې موخه: زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې د 30 درجې، 45 درجې او 80 درجې مثلثاتي نسبتونه وپیژني. اوس نو پوه شو چې د زده کړې موخه څه ده. ګلالۍ زده کوونکو، که مو په یاد وي په تېره خپرونه کې مو مثلثاتي نسبتونه ولوستل. اوس که زاویه معلومه وي مثلثاتي نسبتونه یې څنګه په لاس راوړلی شو؟ نو راځئ چې دا موضوع یو ځای وګورو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې د 30 درجو مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. د دې کار لپاره یو متساوي الاضلاع مثلث په پام کې نیسو. پوهیږو چې د یو متساوي الاضلاع مثلث د هرې داخلي زاویې اندازه 80 درجې ده. لکه څنګه چې په ګراف کې وینئ، د 30 درجې لپاره د دې مثلث نیمایي په پام کې نیسو. په دې ځای کې د مثلث یوه زله سی واحد ده. که د زلې نیمایي په ایکس وښیو نو د دې قیمه زاویه مثلث وتر یعنی سی مساوي 2x کیږي. اوس د بلې قایمې زلې د پیدا کولو لپاره د فیثاغورس له قضیې څخه ګټه اخلو چې د وتر مربع د قایمو زلو د مربعاتو له مجموعې سره مساوي ده. اوس یې قیمتونه لیکو چې 2x کل مربع مساوي کیږي a مربع جمع x مربع، چې له دې څخه 4x مربع مساوي کیږي a مربع جمع x مربع په لاس راځي. اوس که x مربع د مساوات کین لوري ته راواړو نو 4x مربع منفي x مربع مساوي a مربع کیږي، چې د مشابه حدونو د تفریق کولو څخه وروسته 3x مربع مساوي a مربع لاسته راځي. اوس د مساوات له دواړو خواو څخه مربع جذر نیسو چې جذر د 3x مربع مساوي جذر د a مربع کیږي، چې په پایله کې a مساوي کیږي جذر د 3 ضرب x په لاس راځي. ګلالۍ زده کوونکو، که مو په یاد وي موږ او تاسې په تېر درس کې لوستلي وو چې ساین د مقابلې زلې پر وتر سره مساوي ده. نو راځئ چې همدا قانون پرې عملي کړو چې د 30 درجې زاویې مقابله زله x ده او وتر 2x ده. نو لیکو چې ساین د 30 درجې مساوي کیږي له x پر 2x کیږي. له اختصارولو وروسته 1/2 لاسته راځي. موږ لوستلي وو چې د یوې زاویې کوساین د مجاورې زلې او وتر له نسبت څخه عبارت ده. نو کوساین جذر د 3x پر 2x کیږي، چې x له x سره اختصاروو او له اختصارولو څخه وروسته جذر د 3 پر 2 په لاس راځي. د یوې زاویې تانجان د مقابلې او مجاورې زلې له نسبت څخه عبارت ده. نو لرو چې تانجان د 30 درجې مساوي کیږي x پر جذر د 3x کیږي. x له x سره اختصاروو چې په پایله کې 1 پر جذر د 3 په لاس راځي. د مخرج د ګویا کولو لپاره د مخرج مزدوج په صورت او مخرج کې ضربو چې 1 پر جذر د 3 ضرب جذر د 3 پر جذر د 3 کیږي، چې د دوی د ضرب حاصل 1 ضرب جذر د 3 جذر د 3 کیږي. جذر د 3 لیکو او جذر د 3 ضرب جذر د 3 په پایله کې نتیجه 3 په لاس راځي چې په مخرج کې 3 لیکو. اوس د 30 درجې زاویې پاتې مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. پوهیږو چې ساین او کوسیکین یو د بل معکوس دي، یعنی کوسیکین د 30 درجې مساوي کیږي له 1 پر ساین د 30 درجې سره. لکه څنګه چې ساین د 30 درجې مساوي 1/2 دی، د دې قیمت په وضع کولو سره کوسیکین د 30 درجې مساوي کیږي له 1/2
چې د ساده کولو څخه وروسته 2 په لاس راځي. څنګه چې سیکنډ او کوساین د یو بل معکوس دي، یعنی سیکنډ د 10 درجې مساوي کیږي له 1 پر کوساین د 10 درجې سره. نو د کوساین د 10 درجې پر ځای جذر د 3 پر 2 وضع کوو. لرو چې 1 پر جذر د 3 پر 2 چې د ساده کولو وروسته 2 پر جذر د 3 کیږي. د مخرج له ګویا کولو څخه وروسته 2 ضرب جذر د 3 پر 3 لاسته راځي. د کوتانجان د لاسته راوړلو لپاره ورته کړنه سرته رسوو. پوهیږو چې کوتانجان د تانجانت له معکوس سره مساوي ده، یعنی کوتانجان د 10 درجې مساوي کیږي له 1 پر تانجان د 10 درجې سره. پوهیږو چې تانجان د 10 درجې جذر د 3 پر 3 دی. نو لیکو چې 1 پر 1 پر جذر د 3. د دې مرکب کسر له ساده کولو څخه وروسته جذر د 3 په لاس راځي. په یاد ولرئ چې د 10 درجې زاویې لپاره د مثلثاتي نسبتونو دا اندازه د تل لپاره ست کوي، نه یوازې په دې مثلث کې بلکې د ټولو مثلثونو لپاره ست کوي. درنو لیدونکو، موږ او تاسې وکولی شول چې په ډېره ساده او اسانه شکل سره د 10 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. ستاسو د لا پوهاوي لپاره یو مثال حلو تر څو په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ نشئ. نو تاسې هم دا مثال له ځان سره نوٹ کړئ چې په پوره معنا یې یاد کړئ. راځئ چې یو ځای وګورو. مثال: په لاندې مثلث کې د نامعلومو ضلعو اوږدوالی په لاس راوړئ. ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې د مثلث ضلع غوښتل شوي دي. لومړی د سی ضلع په لاس راوړو. د سی ضلع د پیدا کولو لپاره د مثلثاتي نسبتونو څخه ګټه اخلو. پوهیږو چې د یوې زاویې کوساین د مجاور ضلع او وتر د نسبت سره مساوي ده. نو کوساین د 10 درجې مساوي 2 پر سی دی. له دې ځای څخه سی مساوي کیږي 2 پر کوساین د 10 درجې کیږي. پوهیږو چې کوساین د 10 درجې مساوي جذر د 3 پر 2 دی. د دې قیمت په وضع کولو سره سی مساوي کیږي 2 پر جذر د 3 پر 2 کیږي، چې د ساده کولو څخه وروسته په پایله کې سی مساوي کیږي 14 پر جذر د 3 په لاس راځي. او د بي ضلع د اوږدوالي لپاره د تانجان مثلثاتي نسبت څخه ګټه اخلو. پوهیږو چې تانجان د مقابلې او مجاور ضلع له نسبت څخه په لاس راځي. نو تانجان د 10 درجې مساوي کیږي له بی پر 2 سره، چې په پایله کې بی مساوي کیږي 2 ضرب د تانجان د 10 درجې سره. پوهیږو چې تانجان د 10 درجې 1 پر جذر د 3 دی. د دې قیمت په وضع کولو سره بی مساوي کیږي له 2 ضرب 1 پر جذر د 3 سره، چې د ساده کولو څخه وروسته بی مساوي کیږي 2 پر جذر د 3 په لاس راځي. ډېر ښه، دا موضوع خو مو یاده شوه. اوس د دې وخت را رسېدلی چې بلې زاویې مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. خو ستاسو په آن د کومې زاویې مثلثاتي نسبتونه به پیدا کوو؟ همداسې ده، ښه فکر مو کړی. اوس غواړم چې د 45 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه درته پیدا کړم. راځئ چې یو ځای وګورو. درنو لیدونکو، د 45 درجې زاویې د مثلثاتي نسبتونو د پیدا کولو لپاره یو قایمه زاویه متساوي ساقین مثلث رسموو چې قایم ضلع A او B دي او وتر په سی سره ښیي. پوهیږو چې قایم ضلع سره مساوي دي، نو بی مساوي A ده. د دې لپاره چې د وتر اندازه په لاس راوړو نو مجهول په ایکس سره ښیو او د فیثاغورس د قضیې په واسطه یې د وتر اندازه پیدا کوو چې سی مربع مساوي کیږي ایکس مربع جمع ایکس مربع کیږي. د مساوات د ښي لوري حدونه یعنی ایکس مربع جمع ایکس مربع سره جمع کوو چې په پایله کې سی مربع مساوي کیږي له 2 ایکس مربع سره. اوس د مساوات له دواړو خواو څخه مربع جذر نیسو چې جذر د سی مربع مساوي کیږي له جذر د 2 ایکس مربع سره، چې د ساده کولو څخه وروسته سی مساوي جذر د 2 ضرب ایکس په لاس راځي. اوس چې مو وتر پیدا کړ نو مثلثاتي نسبتونه یې په لاس راوړو. پوهیږو چې د یوې زاویې ساین د مقابل ضلع او وتر له نسبت څخه عبارت ده. نو لرو چې ساین د 45 درجې مساوي کیږي له ایکس پر جذر د 2 ایکس سره. ایکس له ایکس سره اختصاروو چې 1 پر جذر د 2 کیږي او د مخرج د ګویا کولو څخه وروسته جذر د 2 پر 2 په لاس راځي. په همدې ډول کوساین د مجاور ضلع او وتر له نسبت څخه عبارت ده چې کوساین د 45 درجې مساوي کیږي له ایکس پر جذر د 2 پر
x سره. دلته بیا هم x له x سره اختصاروو چې 1 پر جذر د 2 په لاس راځي چې د نوموړي کسر د مخرج د ګویا کولو څخه وروسته جذر د 2 پر 2 په لاس راځي. او په ورته ډول تانجان د یوې زاویې د مقابلې او مجاورې زاویې له نسبت څخه عبارت ده. نو لرو چې تانجان د 45 درجې مساوي کیږي x پر x سره. x له x سره اختصاروو چې په پایله کې 1 په لاس راځي. اوس پاتې مثلثاتي نسبتونه پیدا کوو. پوهیږو چې ساین او کوسیکن یو د بل معکوس دي. نو لرو چې کوسیکن د 45 درجې مساوي کیږي 1 پر ساین د 45 درجې سره. د ساین د 45 درجې پر ځای قیمت وضع کوو چې 1 پر جذر د 2 په لاس راځي چې د ساده کولو څخه وروسته جذر د 2 کیږي. او په ورته ډول د سیکن او کوساین ترمنځ معکوسه رابطه هم شتون لري چې سیکن د 45 درجې مساوي کیږي له 1 پر کوساین د 45 درجې سره. د کوساین د 45 درجې پر ځای قیمت وضع کوو چې 1 پر جذر د 2 په لاس راځي چې د ساده کولو څخه وروسته جذر د 2 کیږي. او په همدې ډول د تانجانت او کوتانجانت ترمنځ هم معکوسه رابطه شتون لري چې کوتانجانت د 45 درجې مساوي کیږي له 1 پر تانجانت د 45 درجې سره. پوهیږو چې تانجانت د 45 درجې یو ده نو پر ځای یو وضع کوو چې 1 پر 1 مساوي 1 په لاس راځي. ګلونو زده کوونکو په دې هیله چې تر دې ځایه به د 45 درجو مثلثاتي نسبتونو په پیدا کولو پوه شوي یاستئ. ښه نو له تاسې یوه پوښتنه لرم، هغه دا چې ستاسو په آن اوس به د درس کومه برخه لولو؟ ګلالیو زده کوونکو د 80 درجو مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. خو مخکې له دې چې دا مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو د یوې لنډې دمې پر لور ځو او له دمې وروسته د خپرونې پاتې برخه مه هېروئ. معزز لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. ګلالیو زده کوونکو که غواړئ چې د ریاضي په ټولو موضوعاتو برلاسي شئ نو د هرې موضوع اړوند مثالونه در سره ښه تمرین او تکرار کړئ. اوس نو د دې وخت را رسېدلی چې د 80 درجې زاویې مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. راځئ چې یو ځای وګورو. د 80 درجې مثلثاتي نسبتونه د 80 درجې مثلثاتي نسبتونو د لاسته راوړلو لپاره یو متساوي الاضلاع مثلث چې هره زاویه یې سی واحده وي نیمایي یې په پام کې نیسو. موږ او تاسې د 80 درجو مثلثاتي نسبتونه په لاس راوړو. د دې لپاره یو متساوي الاضلاع مثلث په پام کې نیسو. پوهیږو چې د متساوي الاضلاع مثلث داخلي زاویې مساوي دي. لکه څنګه چې په شکل کې وینئ موږ د 80 درجې زاویې لپاره د دې مثلث نیمایي په پام کې نیسو. په دې ځای کې د مثلث یوه زاویه سی واحد ده. که د زاویې نیمایي په x وښیو نو د دې قایمه زاویه مثلث وتر یعنی سی مساوي 2x کیږي. اوس د بلې قایمې زاویې د پیدا کولو لپاره د فیثاغورس له قضیې څخه ګټه اخلو چې د وتر مربع د دوو نورو قایمو زاویو د مربعاتو له مجموعې سره مساوي ده. اوس یې قیمتونه لیکو چې 2x کل مربع مساوي کیږي له a مربع جمع x مربع سره. کله چې 2 مربع شي 4 کیږي نو په پایله کې 4x مربع مساوي a مربع جمع x مربع په لاس راځي. که x مربع د مساوات کیڼ لوري ته راوړو نو 4x مربع منفي x مربع مساوي a مربع کیږي. چې د 4x مربع څخه x منفي کړو نو 3x مربع مساوي a مربع په لاس راځي. د مساوات له دواړو خواو څخه مربع جذر نیسو چې جذر د 3x مربع مساوي جذر د a مربع کیږي چې په پایله کې a مساوي جذر د 3 ضرب x په لاس راځي. دا چې ساین د مقابل زاویې پر وتر له نسبت سره مساوي ده نو راځئ چې همدا قانون پرې عملي کړو چې د 80 درجې زاویې مقابله زاویه جذر د 3x ده او وتر 2x ده. نو لیکو چې ساین د 80 درجې مساوي کیږي له جذر د 3x پر 2x کیږي چې x له x سره اختصاروو. په پایله کې ساین د 80 درجې مساوي کیږي له جذر د 3 پر 2. موږ لوستلي وو چې د یوې زاویې کوساین د مجاورې زاویې او د وتر د نسبت څخه عبارت ده. نو کوساین x پر 2x کیږي چې x له x سره اختصاروو. په پایله کې کوساین د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر 2 څخه.
او په ورته ډول پوهیږو چې د یوې زاویې تانجان د مقابلې او مجاورې زاویې له نسبت څخه عبارت ده. نو لرو چې تانجان د 80 درجې مساوي کیږي له جذر د 3x پر x سره چې x له x سره اختصاروو په پایله کې جذر د 3 په لاس راځي. او له بلې خوا پوهیږو چې پاتې 3 مثلثاتي نسبتونه یو د بل معکوس دي. نو د کوسیکند د پیدا کولو لپاره لیکو چې کوسیکند د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر ساین د 80 درجې سره. د ساین د 80 درجې پر ځای خپل قیمت وضع کوو چې په پایله کې کوسیکند د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر جذر د 3 پر 2 سره چې د ساده کولو څخه وروسته کوسیکند د 80 درجې مساوي کیږي له 2 پر جذر د 3 کیږي. او د مخرج د ګویا کولو څخه وروسته 2 ضرب جذر د 3 پر 3 په لاس راځي. او په ورته ډول سیکند د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر کوساین د 80 درجې سره. کوساین د 80 درجې پر ځای خپل قیمت وضع کوو چې 1 پر 2 په لاس راځي چې د ساده کولو څخه وروسته سیکند د 80 درجې مساوي کیږي له 2 سره. او په پای کې د کوتانجانت معکوس تانجانت ته. نو کوتانجانت د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر تانجانت د 80 درجې سره. د تانجانت د 80 درجې پر ځای قیمت وضع کوو چې په پایله کې 1 پر جذر د 3 په لاس راځي. اوس د مخرج د ګویا کولو لپاره د مخرج مزدوج په صورت او مخرج کې ضربوو چې 1 پر جذر د 3 ضرب جذر د 3 پر جذر د 3 کیږي چې د ضربولو څخه وروسته جذر د 3 پر 3 په لاس راځي. ډېر ښه، هیله ده چې په دې برخه کې کومه ستونزه ونه لرئ، خو که بیا هم په دې اړه اندېښمن یاستئ موږ مو په خدمت کې یو. ستاسو د لا پوهاوي لپاره د دې موضوع په اړه یو مثال درته حلوو. تاسې هم په غور راسره وګورئ تر څو پرې ښه پوه شئ. مثال که چیرې د یو قایم الزاویه مثلث یوه زاویه 80 درجې او وتر یې 20 سانتي متر وي، نامعلومې زلې او پاتې زاویې یې پیدا کړئ. د نامعلومو زلو د پیدا کولو لپاره د قایمه زاویه مثلث چې یو قایمه زله A او بله قایمه زله B او وتر یې 20 سانتي متره ده راکړل شوی دی. په پام کې نیسو لیدل کیږي چې د دې مثلث یوه زاویه هم معلومه ده چې 80 درجې ده. که په یاد مو وي او ورته ځیر شوي یاستئ موږ او تاسې ولوستل چې د یوې زاویې د مقابل زلې او وتر نسبت له ساین سره مساوي ده. نو د همدې زاویې له ساین څخه د مقابل زلې مقدار په لاس راوړو چې ساین د 80 درجې مساوي کیږي له B پر 20 سره. پوهیږو چې ساین د 80 درجې جذر د 3 پر 2 ده. نو د ساین د 80 درجو پر ځای قیمت وضع کوو چې جذر د 3 پر 2 مساوي B پر 20 کیږي. اوس یې طرفین او وسطین کوو چې 2B مساوي کیږي له 20 ضرب جذر د 3 سره. د مساوات دواړه خواې په 2 ویشو چې B مساوي کیږي له 20 پر 2 ضرب جذر د 3 سره. د ساده کولو څخه وروسته په پایله کې B مساوي 10 ضرب جذر د 3 په لاس راغی. او د A زلې د اندازه کولو لپاره د 80 درجې د کوساین له نسبت څخه ګټه اخلو. او پوهیږو چې کوساین د مجاورې زلې او وتر له نسبت څخه عبارت ده. نو لرو چې کوساین د 80 درجې مساوي کیږي له A پر 20 سره. مخکې مو ولوستل چې کوساین د 80 درجې مساوي کیږي له 1 پر 2 سره. د دې پر ځای قیمت وضع کوو چې 1 پر 2 مساوي A پر 20 کیږي. طرفین او وسطین کوي چې 2A مساوي 20 په لاس راځي. اطراف د مساوات د A پر ضریب یعنې پر 2 ویشو چې A مساوي 10 په لاس راغی. نامعلومه زاویه په 2 طریقو کولی شو په لاس راوړو. لومړۍ طریقه پوهیږو چې د هر مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180 درجې ده. په راکړل شوي مثلث کې 2 زاویې معلومې دي. یعنې دا چې مثلث قایمه زاویه ده نو یوه زاویه یې 90 درجې ده او بله یې راکړل شوې 80 درجې ده. د درېیمې زاویې د پیدا کولو لپاره لرو چې 90 درجې جمع 80 درجې جمع تیتا مساوي 180 درجې کیږي. 90 جمع 80 مساوي 150 درجې کیږي. لیکو چې 150 درجې جمع تیتا مساوي 180 درجې کیږي. 150 درجې د مساوات ښي لوري ته انتقالوو چې تیتا مساوي کیږي 180 درجې منفي 150 درجې چې د تفریق کولو څخه وروسته په پایله کې تیتا 10 درجې په لاس راځي.
دویمه طریقه د نامعلومې زاویې پیدا کولو لپاره د تانجانت مثلثاتي نسبت څخه ګټه اخلو چې تانجانت د تیتا مساوي کیږي له A پر B. اوس پوهیږو چې A مساوي 10 او B مساوي 10 ضرب جذر د 3 ده. د دې قیمتونو په وضع کولو سره تانجانت د تیتا مساوي کیږي له 10 پر 10 ضرب جذر د 3 چې دا 10 له 10 سره اختصارو چې مساوي کیږي له 1 پر جذر د 3 سره چې د مخرج د ګویا کولو څخه وروسته جذر د 3 په 3 کیږي. مخکې مو ولوستل چې تانجانت د 10 درجې مساوي جذر د 3 په 3 کیږي. نو په پایله کې تیتا مساوي 10 درجې په لاس راغله. ګرانو زده کوونکو، د مثال حل مو ولیده چې څومره ساده او اسانه و. په همدې شکل کولی شئ ډېر مثالونه حل کړئ. نو ښه به دا وي چې دې ته ورته پوښتنې در سره تکرار او تمرین کړئ. اوس به درته د دې موضوع اړوند یو څو مهم ټکي ووایم. تاسې هم د خپل ځان سره یې نوټ کړئ دا چې دا مهم ټکي څه شی دي. راځئ یو ځای وګورو. که چیرې د دوه زاویو مجموعه 90 درجې او یوه حده زاویه یې تیتا وي، بله زاویه به یې 90 درجې منفي تیتا وي، نو ساین د 90 درجې منفي تیتا مساوي کیږي له x پر r سره او په ورته ډول کوساین د تیتا مساوي x پر r ده. پوهیږو چې د مساوات یو لوری مساوي سي د مساوات بل لوری یو د بل سره مساوي ده. نو په پایله کې ساین د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له کوساین د تیتا سره او همدارنګه کوساین د 90 درجې منفي تیتا مساوي y پر r ده او په ورته ډول ساین د تیتا مساوي y پر r ده. بیا هم د تیر په څیر کوساین د 90 درجې منفي تیتا مساوي ساین د تیتا په لاس راځي او همدارنګه تانجانت د 90 درجې منفي تیتا مساوي x پر y ده او په ورته ډول کوتانجانت د تیتا مساوي x پر y ده. د مساوات یو لوری مساوي سره بلې مساوي قرار ورکوو چې په پایله کې تانجانت د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له کوتانجانت د تیتا سره او کوتانجانت د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له y پر x سره او تانجانت د تیتا هم مساوي ده له y پر x سره. په ورته ډول کوتانجانت د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له تانجانت د تیتا سره. همدارنګه سیکند د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له r پر y سره او کوسیکند د تیتا مساوي ده له r په y سره. نو په پایله کې سیکند د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له کوسیکند د تیتا سره. کوسیکند د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له r پر x سره او په ورته شکل سیکند د تیتا مساوي ده له r پر x سره. نو په نتیجه کې کوسیکند د 90 درجې منفي تیتا مساوي ده له سیکند د تیتا سره. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې دا موضوع مو ښه زده شوي. اوس نو خپلې کتابچې راواخلئ او د دې مثالونو په شکل نور مثالونه له ځان سره حل کړئ. که چیرې مو دا کار وکړ نو په راتلونکي کې به د دې ډول پوښتنو په حل کې له هیڅ ستونزې سره مخ نه شئ. دا چې د خپرونې وروستیو شیبو ته رارسېدلي یو، مخکې له دې چې له تاسو اجازه واخلم د زده کړې پایلو ته یو لنډه کتنه کوو. د زده کړې پایلې: زده کوونکو زده کړل چې د 30 درجې مثلثاتي نسبتونه عبارت دي له د 45 درجې مثلثاتي نسبتونه عبارت دي له د 80 درجې مثلثاتي نسبتونه عبارت دي له درنو لیدونکو او ګلالیو زده کوونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسې به ترې پوره ګټه اخیستې وي. تر بیا چې د یو نوي درس سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او بریالي اوسئ.